دوستانو کومې ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې راغلي وي چې یو پیغله جینۍ سره یو ظالم سړی غلط ناروا کار کړی دی، نو که تاسو ته معلومه وي موږ تاسو سره دا خبر هم شریک کړو چې دغه جینکۍ خپل ورونو وجلی دي، خو د دې خبر په باره کې نن تاسو ته نور تفصیل درکو چې دا ولې او په کومه طریقه باندې وجلی. د دې ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ، تاسو ته به نور معلومات هم درکو او دا خبر به هم درکو چې دې جینکو کوم ځای سره تعلق لرلو او د دوی مور اوس په دې باره کې څه وایي. ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، تاسو سره مخکې هم موږ دا خبر شریک کړو چې دا جینکۍ چې یو سړي سره غلط کار کړو، خو دغه غلط کار نه پس چې کله دغه جینکۍ په ډیر بې دردۍ سره خپل ورونو وجلی دي او اوس مهال په سوشل میډیا باندې ډیر زیاتې وایرل دي. نو قدرمنو دوستانو، د دې نور هر څه نه خو به تاسو خبرې، خو صرف تاسو ته دا معلومات درکوم چې دا جینکۍ د افغانستان دی، ورسره دا سړی چې کوم دی د معلومات نه کیږي چې آیا دا رښتیا د افغانستان دی که د پاکستان دی، ځکه چې د شکل او د حلیې نه خو دا داسې ښکاري لکه د افغانستان چې وي، خو وایي چې د دوی دکان په پاکستان کې دی او دا په پاکستان کې سودا خرڅوي او دا کومې جینکۍ چې دی دا هم ښکاري چې په پېښور کې په یو ځای کې د دې سړي دکان ته ورغلي دي او دغه کار یې کړی دی. خو قدرمنو دوستانو، دوی که د هر ځای وي خو بیا هم دوی پښتانه دي، ځکه چې لر او بر ټول یو پښتانه دي. موږ تاسو به هیڅکله هم په دې باندې بده نه ګڼو چې موږ وایو چې دا افغانان دي یا دا د پېښور پښتانه دي، چې هر څوک وي خو غلط کار شوی دی، ناروا کار شوی دی. که دوی رښتیا وجل شوي وي نو دوی ته د خپل عمل او د کار کولو سزا ورکړل شوله. اوس به دا دعا کوو چې الله تعالی دې نور مسلمانان له داسې حالته او له داسې کاره وساتي. الله پاک دې موږ تاسو او ټول مسلمانان ته هدایت وکړي چې د داسې کارونو نه ځانونه وساتو او پاک رب دې دوی ته هم عفو وکړي، ځکه چې دوی دا کوم کار کړی د دې سزا دوی ته ورکړل شوه. دا و د پښتو پوسټ یو تازه ویډیو.